علیکم. خوږو کتونکو دا وخت زه بازار ته راوتی یم. دلته د مسافرو په نوم باندې زه خپرونه کوم. یو ملګری مې دغه دی ولیدو، د ده نه تپوس کوم چې هغه خپل مسافر رور ته یا پلار ته یا د ده څوک مسافر رشته دار وي هغوی ته څه پیغام لري. نو زه ورځم. ملګري، ها وروره، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مونږ د مسافرو په حواله خپرونه کوو، پروګرام کوو. په دې مایک کې یعنې په دې کیمره کې چې ته سم خبره کوې هغه به ستا ورور یا چې څوک رشته دار وي هغوی به هلته اوري. نو خپل ورور ته یا خپل رشته دار ته څه پیغام لري هغه ولره. ښه ښه په دې کې مسافرو ته خبره وکړم، لکه زما ورور په بار ملک دی که نه، چې زه دلته خبرې وکړم بیا به هغه ته خبرې رسي. او چې ته څه وایې هغه ټول به هغه ته رسي او هغه به اوري. ټیک ده؟ ښه زما خو ارمان دی چې ورور سره یو څو خبرې وکړم. ښه کوم به ته. ښه څه ویل غواړې جي؟ ورور اسلام علیکم. امجد یم، ستا ورور یم. دغه ما دا یو څو خبرې کولې که نه، ما وی مای تېرو ورځو کې زمونږ کشر ورور شکیل تا ته ټلیفون کړی و چې ما له پیسې راولېږه، موټرسایکل هلم او د سکول فیس دی او دا چل دی دا چل دی. تا له پیسې راولېږلې، بیا زه خبر شوی یم چې تا بیا نوره مسافري شپږ میاشتې وکړه او په ځان دې نوره سخته تېره کړه. نه خو کشر دی جو خبره یې وکړه، تا دومره بیا لکه چوټي دې کینسل کړه او نوره مسافري دې وکړه. ورور زه دا خبره کوم که نه چې بس مسافري نوره پرېږده، بس که ته زموږ مشر ورور یې، نو د دې خو دا مطلب نه شو چې ته مونږ ته دونه پړ شوې. بس کور ته راځه ورورې. ښه یو څو خبرې نورې کوم. ښه وکړه ورورې، ته دې اختر له رانلې که نه، نو ستا هغه جوړه نه وه سپینه جوړه، هغه ما دې اختر له اغوستې وه. ما باندې لږه لویه وه، خو بس ما سره ډېر خوند کوه ورورې. خو بس ته نه یې اختر په ورځ باندې ته نه وې، بس زه یوازې هسې ناست وم، ما ځان نه مې هسې ورورې د اختر کې نه وې. یوه خبره بله کومه. ښه ورورې بس مسافري پرېږده، الله پاک چې هلته رزق درکوي دلته به موږ له رزق راکوي. شریکه به محنت مزدوري کوو. ستا هغه بچي خو را لوی شوي دي، د هغو نه خو ته بلکل هېر شوی، خو تا به پېژنې هم نه. ورورې بس دی د کاشف په ځای در نه زه معافي غواړم. ورورې ابو دې هم ډېر زیات یادوي، دادا دې هم ډېر زیات یادوي. راشه مازدیګره چکرې په یو ځای لګوو، ماښام به روټۍ یو ځای خورو چې څه رزق یې الله پاک به راکوي. ته زموږ اړو مشر ورور شوې، نو ته خو دونه پړنی په موږ باندې چې ته به ټول عمر مسافري کوې. ستا سخت ما ته اندازه ده ورورې. بس راځه دلته بس دیاړي مزدوري کوو، څه لږې ډېرې پیسې ما سره شته هغه به در ولېږم. څه ته قرض که ویزه کینسل که دغه به دې ټکټ شي. راځه دلته بس محنت مزدوري کوو، بس نور مسافري مه کوه. بس دی کور ته راځه ورورې، کور ته راځه، کور ته راځه. بس اخرنۍ یو خبره بله کوم نو. ښه دا مې وی چې بغیر ستا نه کور نیمګړی دی، موږ ته ستا ضرورت دی په کور کې. که سپوره یې که غوړی په شریکه به یې خورو. دغه د تاخیر کې بیا وایم چې بس کور ته راځه ورورې، کور ته راځه. مسافر یې خو ګناهګار خو نه یې. راځه ورورې کور ته. بس السلام علیکم. السلام علیکم. لکه چوټي دې کینسل کړه او نوره مسافري دې وکړه. دا خو زما ورور امجد دی. ورور زه دا خبره کوم که نه چې بس مسافري نوره پرېږده، بس که ته زموږ مشر ورور یې، نو د دې خو دا مطلب نه شو چې ته مونږ ته دونه پړ شوې. بس کور ته راځه ورورې. ښه ورورې بس مسافري پرېږده، الله پاک چې هلته رزق درکوي دلته به موږ له رزق راکوي. شریکه به محنت مزدوري کوو. ورورې ستا سوال جواب ماته میلاو شول. بس ستا په شان وروڼه دې ډېر شي. زه خو ستاسو لپاره محنت مزدوري کوم چې تاسو په عزت یې او تاسو په آرام یې. اوس مې زړه ښه شو ورورې. بس په دې را روانه میاشت کې به درځم انشاءالله.
یا الله داسې ورونه ډېر کې داسې ورونه ډېر کې